پیغام یې هغه ځوانانو ته خصوصا دغه دی ځکه چې ځوانان د ټولنې دا د یو ملا تیر جوړوي نو خصوصا ځوانانو خپل وطن دا داسې ده لکه خپله مور نو تر څو چې موږ تاسو ورته خپله په ګډ سره کار ونه کړو د خپل وطن د نو بل څوک نشي جوړولی نور څوک دغه پردي خلک په خپل وطن باندې مثلا کار کوي ورته دغه موږ تاسو ځوانانو ته چې کار وکړو خدمت وکړو وطن آباد کړو د نورو لوړو هغه پرمختللو هېوادونو سره خپله سیال کړو ځوانان همدغه هستي ده چې دلته پې وطن آباد دی او دوی ته ډېره اړتیا لیدل کېږي کارونه شته دي ډېر خلک ناهیلي کوونکي میسیجونه وړاندې کوي همدې ځوانانو ته بس دا بیا مسافرۍ ته زړه ښه کي زما پیغام دا دی چې وطن ډېر ښکلی دی وطن مور ده وطن ته خدمت وکړئ درسونه وایي خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ انشاءالله ښې ورځې راتلونکي دي انشاءالله زه به یې درکړم ته یې ښه نشي ساتلی زه به یې درکړم ته یې ښه نشي ساتلی ګیله مناته مې زړه نشي ساتلی ګیله مناته مې زړه نشي ساتلی توحیدیار صاحب ماته د استاد پسرلي یو بیت را یاد شو چې وایي هر څه کوو موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر اوبه نو زما په ټولو وطنوالو دا غږ ده چې څه دلته څه بهر کې چې خپل وطن ګل وطن او موږ د همدې وطن څخه پیدا یو همدغه وطن ده همدغه هوا تنفس کوو د همدې وطن په خاورو کې به ښخېږو نو همدغه وطن ده دا باید ومنو په سر سترګو ومنو د ښه کېدو لپاره باید کار وکړو نه چې ترې وتښتو ورته شا کړو نو دا به څوک جوړوي چې زه یې جوړ نه کړم ته یې جوړ نه کړې نو یو بل سره لاس ور نه کړو او هر څوک ترې نه داسې د تېښتې لار ولټو نو وطن خو په دې نه جوړېږي که نه نو زما په ټولو ځوانانو دا غږ ده چې کار وکړئ هغه څوک چې هنرونه لري نور مسلکو ته مخه کړې ده همغه مسلکو له لارې خدمت وکړي هغه څوک چې د تعلیم په جریان کې دي لکه یا پوهنتون یا ښوونځي کې دي دوی په واقعي معنا خپلو درسو ته پاملرنه وکړي تر څو آینده کې د خپل هېواد لپاره د خدمت مصدر وګرځي
سلامونه د پښتو اندري یوټیوب چینل درنو کتونکو مینتګل توحیدیار یم د ننګرهار پوهنتون داخل ته راغلی یو د پوهنتون په داخل کې یو حوض او ډېر ښکلي زینتي بوټي موجود دي ځینې ملګري او محصلین ورونه دلته راغلي تر څو سیل وکړي دوی سره خبرې کوو په دې تمه چې خپرونه راسره واورئ ورور تاسو ته ښه راغلاست وایو که ځان وپېژنئ خیر اوس ډېره زیاته مننه نظیر الفت تلاش یم یو تن د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال زده کړیال یم او دلته اوس راغلی یم درس دپاره او اوسېږو کابل کې ښه ډېر ښه نظیر الفت تلاش تاسو ویل موږ کابل کې اوسېږو کابل پوهنتون په نسبت تاسې ننګرهار پوهنتون انتخاب کړی و بالکل ننګرهار پوهنتون یو خو د ما خپله لکه شخصي نظر مې دا و چې ما ویله مسافري وکړم مسافري ډېرو خلکو ویل هوښیارېږي ورسره په هغې خاطر راغلی وم او بل د ننګرهار پوهنتون دا چاپېریال ډېر ښه برابر دی زده کړو دپاره نو په هغې خاطر دلته مې دا ځای انتخاب کړ فکر کوم تاسې ژورنالیزم پوهنځي کې میاستئ د 1400 پوهنځیو په نسبت تاسې ژورنالیزم انتخاب کړ دغه کیسه که راته وکړئ څه وجه ژورنالیزم پوهنځی یو خو داسې و چې ماشومتوب نه مې ورسره مینه وه او کله به چې صنف کې به ناست وم نو کوم عنوان به مې ویل نو هغه مې د خبر په ډول ویلې نو په هغې خاطر راغلم ژورنالیزم پوهنځی مې انتخاب کړ ښه ډېر ښه ماشاءالله دلته اوس څومره نمبر یاستئ په خپل صنف کې نمبر زه خو تر ډیره پورې نمبر پسې نه ځم ښه یم په هغې کې موافق یم تقریبا 83-82% مې جوړه کړې ده تر اوسه پورې خو بیا په نمبر پسې داسې خاص نه ځم ښه که په ټوله کې د ننګرهار د آبوهوا په اړه راته ووایئ تاسو خو کابل کې ژوند کړی اوس ننګرهار کې اوسېږئ دا د ننګرهار هوا څنګه ده او اوس مهال کوم موسم دی چې دغه لیدونکي خبر شي زده کړو دپاره اوس مهال خو دلته ژمی دی په کابل کې یعنې نظر په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو باندې ننګرهار د زده کړو دپاره بهترین ځای دی ځکه یو خو دا ده چې په ګرمي کې تا ته 3 میاشتې رخصت درکول کېږي محصلینو ته او په هغې کې دی کولی شي چې کوم کارونه له زده کړو سره دي چې هغه هم باید خلاص کړي هغه هم خلاصولی شي 3 میاشتې ښه فرصت یې هغې دپاره او بل دلته د درس زمینه په دې باندې برابره ده چې چاپېریال ډېر ښه رنګین چاپېریال لري نو کولی شي چې د هلته د زده کړو د مطالعې په اړه باندې هلته مطالعې خنډونو کې یو یم دا یا ډېره سړه هوا یا ډېره ګرمي نو په هغې کې نورو ولایتونو کې بیا هوا یا ډېره سړی یا ډېره ګرمي نو دا ډېر ښه راځي ښه ننګرهار پوهنتون کې تاسې درس وایي ژوند مو څنګه روان دی داخل په لیلیه کې اوسېږئ بهر اوسېږئ او دغه اقتصادي پروسې په اړه که راته ووایئ خپله ځان حمایه کوئ کوم کار روزګار ورسره کوئ که نه فامیل مو حمایه کوي ژوند ښه دی خدای دې همداسې لري مخکې یو کال دلته دولتي لیلیه ما اخیستې وه او هغې نه وروسته اوس بیرون اوسېږم ملګرو سره اتاق مې نیولی دی په همغې کې او نور د اقتصاد په اړه مې ویلې اقتصاد کې مې ملاتړ مې کورنۍ ده پلارجان مې د ورونه مې دي همغې را سره مرسته کوي او دلته ځینې ملګري دي هغه را سره ولاړ ښه که موږ وګورو اکثره دا د ژورنالیزم محصلین په ټوله کې د ټولو پوهنځیو محصلین دوی ته پکار ده چې عملي کار دپاره یو ځای پیدا کړي دا د ژورنالیزم پوهنځي محصلین ستاسې ټولګیوال ستاسې په شمول کوم رسنیو کې کار کوي که نه دغه رسنیو کې شته دي ډېری ملګري دي موږ وینو موږ سره په یو ټولګي کې دي چې هغوی ځي رسنیو ته معرفي شوي دي استادان دي دا استادان موږ ته لارښوونه کوي هلته مو رسنیو ته معرفي کوي بیا نو هغه د هر محصل خپل کار دی چې هغه علمي عملي زده کړو پسې ځي او که نه ځي نو زه خپله هم تللی وم 3-4 رسنیو ته لاړم په هغې کې عملي کار دپاره سټډیو مو ولیدله هلته هغه خلکو سره بلد شولو نو دا ډېر ښه و عملي کار دپاره ښه اول کال چې تاسو راغلی پوهنتون کې څه حالات اوس په پوهنتون کې کوم تغیرات شته که نه تر ډېره چې موږ وینو نوي رنګونه شوي دغه دی اوس هم یو کاکا لګیا دی ونې کینوي او ونې نه حل کوي پوهنتون کې داسې کوم تغییر شته ستاسې په نظر باندې بالکل تغییرات په دې کې په دې نوې آبادۍ کې لکه دا حوض مخکې غیر فعاله و دی فعاله که یو خو دلته دا شو چې د هغه کوم پوهنځي مربوطه و هغې دپاره پکې عملي کار کېږي لکه د ماهیانو دپاره او نور دلته چمن و هغه کې ډېر کار وشو سړکونه چې کوم ځایونه یې خامه و هغې پاخه شول په لیلیه کې کار وکوو هغه زړه لیلیه چې کومه وه د هغې بېرته دوباره جوړښت دوباره یې جوړه کړله ښه ډېر ښه دا راته ووایه تلاشه ستاسې شخصي ژوند ته به راشو لیدونکو ته دا ووایه چې اوسه پورې مجرد هستئ که نه واده مو کړی شخصي ژوند په تیر سمستر کې مې کوژده وکوله او تر اوسه خو همغه کوژده پاتې ښه کوژده لا کوژده ده په واده به کله بدلېږي واده به انشاءالله چې تر پوهنتون یو کال 2 کاله وخت به ونیسي هغې وروسته به ښه ډېر ښه تاسې د ژورنالیزم په مسلک کې
علاقه کوم څه سره ده؟ ځینې خلک پرزنټران وي، ځینې خلک دغه خبر لیکي، ځینې بیا ایډیټران وي. تاسو داسې کومه ځانګړې علاقه څه شي سره، کومه شبکې کې کار کوئ که ژوند؟ ژورنالیزم خو لوی مسلک دی، په هغې کې ډېر کارونه دي. زما خپله چې یو مې ژباړه ډېره زیاته خوښېږي، زه یم چې ژباړه نه اوسېږم، او بل ویاندویي چې مثلا استودیو کې ولاړې ویاندویي کوي. ښه، ډېر ښه. بس خدای دې خپلو هیلو ته ورسوه. زموږ د چینل لیدونکو ته څه ویل لري؟ کومه غزل، ټپه، بیت او که نه کومه ټوکه ورسره شریکوي؟ مهرباني. چینل لیدونکو ته به ترنم وکړو که خوښوي. زه به یې درکړم ته یې ښه نشي ساتلی، زه به یې درکړم ته یې ښه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، د رقیب د لاسه نیمه شپه درځمه، د رقیب د لاسه نیمه شپه درځمه، یو ماشوم هم ته ویده نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، د وطن د دښتو بوټو ته سالاره، د وطن د دښتو بوټو ته سالاره، ته د دنګو غرو اوبه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، زه به یې درکړم ته یې ښه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، ما په زړه کې درته کور درکړ فیاضه، ما په زړه کې درته کور درکړ فیاضه، ته مې سترګو کې رانجه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی، ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی. ګیله منه ته مې زړه نشي ساتلی. د پښتو هندري یوټیوب چینل درنو کتونکو، نظیر الفت تلاش شو د سره مو خبرې وکړي. خپرونه نوره هم لرو، ملتیا مو وکړي. وعلیکم السلام. درنو کتونکو، ننګرهار پوهنتون داخل کې یو څو تن محصلینو سره ولاړ یو، البته یو دوه تن محصلین دي، له دوی سره هم غږیږو. ورور تاسې که په لنډه کې ځان راپېژنئ، تاسو څوک یاست؟ مننه ورور، آزاد بقادر کاروان یم، د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال محصل یم. ښه، دریم کال محصل او بیا د ژورنالیزم پوهنځي. ژورنالیزم ولې ټاکلی، ولې دغه پوهنځی وایي؟ نو هر انسان خپل یو ذوق یو علاقه لري، نو ما خپله د ماشومتوب نه دغه مسلک سره ډېره زیات علاقه وه. نو کور کې به چې کله تلویزیون چالان و نو خبرونو لاندې ټایټل به چې و، دا ما ټول کور مخکې فامیل کې دا ما په جګ اواز سره ویلې، خبر په بڼه خبر په بڼه باندې. نو هغه ډېره علاقه مې ورسره وه د ماشومتوب نه. نو
او هیله ارمان مې دغه چې دا ښوونځی خو خصوصا خوشبختانه د الله تعالی نه ډېر شکرګزار یم چې دغه ښوونځي ته په بریالۍ توګه زه راغلم او اوس فلحال پکې یم. ښه یعنې ستاسو شوق او ذوق چې ماشومتوب نه دغه ښوونځی ټاکلی. ورور تاسې کې په لنډه کې ځان وپېژنئ، تاسو څوک یاست؟ مننه ډېره زیاته. زما نوم اجمل تخلص صدیقي کوم، د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د درېیم ټولګي محصل یم. ښه یعنې مطلب دا چې زه په ټولو ژورنالستانو باندې راغلی یم، یعنې ټول ژورنالستان مې ګیر کړي دي. ښه ډېر ښه. صدیقي صاحب دا راته ووایي چې کاروان صاحب نه ما پوښتنه وکړه، دی وایي ما ژورنالیزم په شوق ویلی، تاسې مجبور وایي که نه د زړه نه مجبور وایي یا د بل چا نه؟ والا دا خو لکه څنګه چې کاروان صاحب ویلي چې زما د کوچنیوالي نه ژورنالیزم سره مینه وه، نو زما بیا لږ وروسته د لیسې دوره کې ژورنالیزم ته پام شو او ډیر مې خوښ شو. همغه وخت نه وروسته نو زما دا هیله شو چې زه باید ژورنالیزم کې پاتې شم او یوه لاره ځان ته پکې ومومم تر څو دغه ژورنالیزم ته لاره پیدا کړم. بیا بالاخره چې کانکور ازموینه کې قسمت کامیاب کړم، اوس یې محصل یم. ښه ډېر ښه. عموما کله چې یو کار ته یو څوک مخه کوي هغه دپاره یو عامل موجود دی، یو ډول تشویق موجود دی. تاسو ویل ماشومتوب نه زما فکر نو، بیا وروسته زما ورته پام شو د ښوونځي په دوره کې. هغه څه د چا ریپورټ مو وکته، کوم خبریال نه متاثره شوی، هغه څه شی و چې تاسې ژورنالیزم ته لیواله جوړ کړئ؟ ډېره مننه توحیدیار صاحب. هغه په زموږ په ګاونډ کې داسې څو تنه خبریالان ول، لکه ما لیدل، ما د دوی شخصیت لیده او دوی سره مې د خلکو چلند او رویه لیدله، لکه چې دوی ډېر ښه منظم ژوند درلوده او په خلکو کې ډېر محبوبیت هم درلوده او بل د دې ترڅنګ ډېر خدمت یې هم کوه خلکو ته. نو هغه دا علت شو چې ما وغوښتل چې زه هم همدغه مسلک کې پاتې شم او همدغې له لارې له ژورنالیزم څخه خلکو ته خدمت وکړم. که څه هم ډېرې نورې لارې هم شته، نو ما وغوښتل چې زه د ژورنالیزم لارې څخه خپلې ټولنې ته خدمت وکړم. ډېر ښه صدیقي صاحب، خدای دې ستاسې په مسلک او ستاسې په ځوانۍ کې برکت واچوي. کاروان صاحب تاسې ته به راشو. د ژورنالیزم د مسلک سره سره په لیکوالۍ کې څنګه یاستئ؟ شعر، کیسه، چاربیتې کوم داسې څه لیکئ که نه؟ فلحال خو څه نه لیکم، خو کله کله یو شعر په غلطۍ کې لیکو. نو داسې خو علاقه مې ورسره شعر او شاعري سره شته دی، خو فلحال زیات وخت شاعري ته نه ورکوم. نو دا خپل درسونه دي او نور مصروفیتونه دي هغې کوي ما، او کله کله یو شعر لیکو. کوم پردی شعر یا بل چا شعر هم کله کله دکلمه کوئ که نه؟ زیات وخت نه، خو کله کله چې ملګرو دوستانو سره کینو نو چې بنډار جوړ شي بیا کوو. تر ډېره دا د پښتو د ادبیاتو محصلین او د ژورنالیزم محصلین دا خامخا د لیکوالۍ سره علاقه لري، ځکه دا ژورنالیزم او پښتو چې دا یو ډول اړیکه سره لري. او دا راته ووایي چې دلته راغلي څنګه یاستئ؟ پوهنتون نه البته پوهنځي نه راغلی دی حوض خواته، او بیا تاسو سره موږ ملاقات شو. دغه کیسه که راته وکړئ، دلته څه دي؟ سهار وختي راغلو نو 2 ساعت هم خالي و تقسیم اوقات کې. نو ملګرو وویل چې لاړ شو دې پارک ته، او واقعیت دا پارک تاسو خپل هم ډېر رنګین جوړ شوی دی، نو طبیعت ډېر ښکلا یې ورته ورکړې ده. نو ملګرو ویل راځئ لاړ شو، ته 2 ساعته خالي دي، نو هلته به لږ کینو، بنډار وکړو او چکر به ووهو، هلکانو سره کینو. نو همدې د خاطره باندې راووتو. ډېر ښه. صدیقي صاحب تاسې د ونو ته پاس داسې ګورئ که نه، دا چاپېریال نه متاثره یاستئ که څنګه؟ والا توحیدیار صاحب ډېر زیات وبښئ، داسې قصه ده چې زه کله لومړي ټولګي کې وم، نو زه به دلته ډېر راتلم مطالعې ته. هغه وخت دا پارک جوړ نه و، دا حوض ویجاړ و، شړ و، نو زه به هغلته کېناستم. دلته یوه د توت ونه وه، هغې لاندې به ما درس لوسته. نو زه چې اوس هر کله دلته راشم، ما زاړه خاطرات مې ډېر سترګو ته درېږي. نو له دې ځای څخه زه ډېرې خاطرې لرم، ځکه داسې غرق. او بلکل خامخا سړی چې ډېره موده بعد یو ځای ته لاړ شي او هغه ځای کې دومره تغییر وګوري، دومره تبدیل وګوري، سړي ورته فکر کوي. ننګرهار پوهنتون چاپېریال څنګه دی؟ د ننګرهار پوهنتون چاپېریال د مطالعې لپاره او د زده کړو لپاره بهترینه ده، ځکه ډېر سرسبزه ځایونه لري. بیا د وروستیو کې بیخي ډېر کار ورته وشو، ځکه دا پارک نوی جوړ شو، هلته د شهیدانو په نوم باندې بل پارک جوړ شو، د لیلې مخې ته بل پارک جوړ شو. نو د پوهنتون رهبرۍ څخه ډېره مننه کوو چې محصلینو ته د مطالعې د ځای برابرولو لپاره ډېر کوښښ کوي. ښه صدیقي صاحب ډېره مننه. که دا راته ووایي په سوشل میډیا کې تاسو څنګه یاستئ؟ فیسبوک او همدارنګه ستاسې دغه رسنۍ شخصي ستاسې د جیب رسنۍ دغه کې کار کوئ که نه؟ ولا و په فیسبوک خو مو سره رسیږي او دا خپل ملکیت ده او دا حق راته میډیا راکړی ده چې موږ د منحیث د یو فعال شخص په څېر که فیسبوک کې خپل روزمره فعالیت وښیو، نو بیا ژورنالیزم محصل خو باید فعال واوسي په میډیا کې. نو یو نیم لیکنه، پوسټ، ویډیو، هغه خپل عملي کار په فیسبوک له لارې خلکو سره شریکوو. یعنې تاسو د فیسبوک له لارې مطلب عملي کار، ریپورټینګ او همدارنګه د نیوز برخه کې تاسې دلته هم کار کوئ. ډېر ښه. ډېری ځوانان دغه د انټرنیټ نه غلط استفاده کوي. اکثره موږ وینو چې دوی محصلین هم وي، خو بیا هم دوی انټرنیټ داسې استعمالوي چې د دوی د ژوند لپاره د دې پر ځای چې مثبت اغېز ولري منفي اغېز پرې کوي. دغه خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
ولا توحیدیار صاحب دا ډیره مهمه او ډیره ښه خبره ده ځکه په اوس وخت کې پرمختګ دومره اسانه شوی ده چې تر بل هر وخت اوس یو ځوان کولی شي یو محصل کولی شي چې ډیر معلومات په کم وخت کې په اسانه طریقه لاسته راوړي د انټرنیټ له لارې په کار خو دا ده چې دوی له دغو چانسو څخه ښه استفاده وکړي که هغه یوټیوب د ګوګل د فیسبوک د دې لارې خلکو سره اړیکې وپالي خپل ایډیا خلکو سره شریکه کړي او هغه کوم ستونزې او مشکلات چې لري د خپل مسلک اړوند معلومات نوي معلومات ویډیوګانې درسونه په نړیواله کچه د همدغو ادرسو څخه دوی ترلاسه کولی شي نو باید دغه اړخ ته ډیر پام وکړي نسبت هغه تفریحي و ساتیرۍ ته ډیره مننه کتابتون لرئ پوهنتون کې او بیا داخل د خپل پوهنځي کې بله دا چې تاسو څومره درس وایي خپله شخصا خصوصا خپله خو دغه زموږ خپله د پوهنځي درسونه مربوط دغه دي او د دې ترڅنګ نور هم دغسې علمي کتابونه د لوړو شخصیتونو کتابونه دي همدارنګه د نورو تفریحي کتابونه هم شته دی چې هغې ترڅنګ د خپلو درسونو ترڅنګ هغه هم په اوزګار وخت کې مطالعه کوو او تاسو لکه میډیایي فعالیت مو څنګه دی تاسو خپله میډیا لکه څنګه چې صدیقي صاحب ویل همدا فیسبوک دی په دې باندې برلاس یا سفیرال همدغه کې خپل فعالیتونه شریکو خلکو ملګرو سره او نور هم دغسې کوم خپرونې تفریح یا بنډارونه د ملګرو دوستانو سره چې ترسره کوو په یو لنډ ویډیوي کلیپ کې جوړوو بیا نور ملګرو سره شریکوو په دې کاروان صاحب زموږ د چینل له لارې بهرمیشتې افغانان ورونه هم تاسې ویني داخل کې د افغانان چې کوم دي هغه کوم محصلین دي کوم داسې عام وګړي وي ستاسې غږ او انځور دواړه ستاسو پیغام څه دی زموږ د کیمرې پیغام یې هغه ځوانانو ته خصوصا دغه دی ځکه چې ځوانان د ټولنې دا د یو ملا تیر جوړوي نو خصوصا ځوانانو خپل وطن دا داسې ده لکه خپله مور نو تر څو چې موږ تاسو ورته خپله په ګډ سره کار ونه کړو د خپل وطن د نو بل څوک نشي جوړولی نور څوک دغه پردي خلک په خپل وطن باندې مثلا کار کوي ورته دغه موږ تاسو ځوانانو ته چې کار وکړو خدمت وکړو وطن آباد کړو د نورو لوړو هغه پرمختللو هېوادونو سره خپله سیال کړو ډېره مننه کاروان صاحب تاسې نه نړۍ مننه صدیقي صاحب د کیمرې لینز ستاسې مخې ته زموږ مایک او ستاسې پیغام توحیدیار صاحب باته د استاد پسرلي یو بیت رایاد شو چې هر څه کوو موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر اوبه نو زما په ټولو وطنوالو دا غږ ده چې څه دلته څه بهر کې چې خپل وطن ګل وطن او موږ د همدې وطن څخه پیدا یو همدغه وطن ده همدغه هوا تنفس کوو د همدې وطن په خاورو کې به ښخېږو نو همدغه وطن ده دا باید ومنو په سر سترګو ومنو د ښه کېدو لپاره باید کار وکړو نه چې ترې وتښتو ورته شا کړو نو دا به څوک جوړوي چې زه یې جوړ نه کړم ته یې جوړ نه کړې نو یو بل سره لاس ور نه کړو او ور څوک ترې نه داسې د تېښتې لار ولټو نو وطن خو په دې نه جوړېږي که نه نو زما په ټولو ځوانانو دا غږ ده چې کار وکړي هغه څوک چې هنرونه لري نور مسلکو ته مخه کړې ده همغه مسلکو له لارې خدمت وکړي هغه څوک چې د تعلیم په جریان کې دي لکه یا پوهنتون یا ښوونځي کې دي دوی په واقعي معنا خپلو درسو ته پاملرنه وکړي تر څو آینده کې د خپل هېواد لپاره د خدمت مصدر وګرځي ډېره مننه زموږ درنو کتونکو تاسې د ښاغلي اجمل صدیقي او د عبدالقادر کاروان څومره ښکلي پیغامونه او ښې خبرې واورېدې ملتیا مو وکړئ خپرونه نوره هم لرو د پښتو اندري یوټیوب چینل درنو کتونکو تاسې د ننګرهار پوهنتون په داخل کې مختلفې صحنې ولیدې دا چې موږ هڅه وکړه د څو ورځو په اوږدو کې موږ مختلف شاټونه واخیسته او د ننګرهار پوهنتون مختلفې برخې او حتی تر دې پورې چې د باران ځینې شاټونه مو هم راواخیسته نو له تاسې ډېره مننه چې زموږ خپرونه مو له پیل نه تر پایه راسره ولیده زه مینتګل توحیدیار یم او تر بلې خپرونې مو پاک رب سپارم